السلام علیکم، زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس 20 نور کسان ووژل. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د ملک نه فلاحي مملکت جوړولو طرف ته حکومت خپل سفر جاري ساتلی دی. وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک پوښتنه کړې ده چې د مولانا فضل الرحمن سره دونه دولت د کم ځای نه راغی. د ریلوے وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي دي چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ یو ځای نشي چلیدی. شهزاد ارباب په تعلیمي بورډ کې د آی ټي افتتاح وکړه. د سی پیک چیرمن سلیم باجوا د چین د نوي سفیر سره ملاقات وکړ. چودري شجاعت حسین د انفیکشن له کبله په هسپتال کې داخل کړی شوی دی. آرمی چیف زنانا کوه پیما ته د تصویرونو البم پیش کړ. بلاول بټو زرداری ویلی دی چې په ای پی سی کې د چا ادارې نه بلکې د اسټیبلیشمنټ په نوم باندې اتفاق شوی و. مریم نواز په سکردو کې انتخابي جلسې ته وینا کړې ده. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سراج الحق په مردان کې د حلف بردارۍ تقریب ته وینا کړې ده. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن جامعه زبیریه ته د تعزیت دپاره ورغی. د افغانستان په دارالخلافه کابل کې په بم دماکه کې د ټي وي اینکر سره 3 کسان مړه شوي دي. جو بایډن ته د امریکې د صدر په حیثیت باندې په باقاعده توګه باندې پروتوکول میلاو شوی دی. په امریکا کې د اوټونو په باقاعده توګه باندې شماره جاری ده. په الجیریا کې په دنیا کې په 3 نمبر باندې د لوی جماعت افتتاح وشوه. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې نور 20 کسان وژلي دي. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس د مریضانو 502 نوي کیسونه ریکارډ شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د فعال کیسونو شمیره 14,912 ته رسیدلې ده. بلې خواته حکومت د 20 جنوري نه د شادي حالونو د بندولو فیصله کړې ده. حکومت خلکو ته په کلاو مقاماتو باندې د ودونو د تقریبونو د انعقاد اجازت ورکړی دی.
د سره حکومت د ماس نه لګولو په صورت کې د جرمانې لګولو فیصله هم کړې ده. وسره دا فیصله هم شوې ده چې په دفترونو کې به اوس نیمه عمله ازیري کوي. وزیر اعظم عمران خان په حافظ آباد کې یو جلسې ته د وینا په دوران کې ویلي دي چې حکومت د ملک نه د فلاحي مملکت جوړولو طرف ته خپل سفر جاري ساتلی دی. د زیاته کړې ده چې پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د بهر نه په پاک فوج باندې بد اټیکونه شروع کړي دي. د میا محمد نواز شریف دا انداز د ملک دشمنی انداز دی. د خپل اغلا پټولو د پاره د بھارت ژبه وایي. بل خواته وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک تپوس کړی دی چې د مولانا فضل الرحمن سره دونه دولت د کم ځای نه راغی. دا خبره په نوخار کې په ډسټرکټ کونسل هال کې د کارکنانو اجتماع ته د وینا په دوران کې کړې ده. د ریلوے وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي دي چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ یو ځای نشي چلیدی. دا زما تجربه ده. دا پیپلز پارټي او مسلم لیگ مزاج دا دی چې دوی به یو ځای چرته هم نه چلیږي. ما د پی ډی ایم د قیام نه مخکې هم دا خبره کړې وه. آرمی چیف جنرل قمر باجوا کوه پیما نیسا اوبراین ته د تصویرونو البم پیش کړ. د سی پیک چیرمن عاصم سلیم باجوا د چین د نوي سفیر سره ملاقات کړی دی. شهزاد ارباب په تعلیمي بورډ پیښور کې د آی ټي افتتاح وکړه. د افتتاح نه پس دعا وغوښته. دا مسلم لیگ قاپ مرکزی مشر چودری شجاعت حسین د انفیکشن له کبله په سروسز اسپتال کې داخل کړی شوی دی. بل خواته د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار اسپتال ته د پوښتنې له ورغلی دی. دا پیپلز پارټي مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری بی بی سی ته په خپله انټرویو کې ویلي دي چې په ای پی سی کې د چا ادارې نه بلکې د اسټیبلیشمنټ په نوم باندې اتفاق شوی و. میا محمد نواز شریف ته د فوجي قیادت د نوم په اخیستو باندې نقصان شوی دی. د زیاته کړه چې اوس د دې خبرې انتظار دی چې میا محمد نواز شریف به د فوجي قیادت خلاف ثبوتونه څنګه او کله پیش کړي. د وی چې وزیر اعظم عمران خان ادارې ته ټایګر فورس په تور باندې استعمالوي. د زیاته کړه چې د پی ډی ایم په احتجاجي تحریک کې استعفاګانې او درنې شامل دي. دا مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز پسکردو کی انتخابی جلسے تا وینا کړی ده. دا جماعت اسلامی مرکزی امیر سینیټر سراج الحق په مردان کې د ضلع مردان د نوي امیر غلام رسول د حلف بردارۍ تقریب ته وینا کړی ده. دا په دې موقع باندې د جماعت اسلامی ضلع مردان د نوي منتخب شوي امیر غلام رسول نه حلف واخیستو. دا په دې موقع باندې وی چې په کابینه کې د شاملو وزیرانو اکثریت په مقدماتو کې مطلوب دی خو نائب خاموش دی. دا جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې په دیر کالونی کې جامعه زبیریه ته د تعزیت لپاره ورغی. د په دې موقع باندې فاتحه هم وکړه. د افغانستان په دارالخلافه کابل کې په یو موټر باندې د بم حمله وشوه. په دې حمله کې د ټي وي د انکر سره 3 کسان مړه شوي دي خو ولې د دې دماکې ذمہداري لا تر اوسه پورې چا نه ده قبوله کړې. جو بایډن ته د امریکې د صدر په حیثیت باندې سرکاري پروتوکول ورکړی شوی دی خو بلې خواته ډونلډ ټرمپ د انتخاب د نتیجې د قبلولو نه انکاري دی. یوې خواته په واشنگټن کې سپیکر اف د هاوس نانسی پلوسی پریس کانفرنس ته وینا کوي. نو بل خواته د امریکې په ریاست پلنسلونیا کې د وټونو شماره جاری ده. تاسو دغه مناظر په سکرین باندې په دې تصویر کې وینئ. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش په ورځ باندې په الجیریا کې د دنیا په 3 نمبر باندې د لوی جماعت په باقاعده توګه باندې افتتاح وکړی شو. دا جماعت د الجیریا د ټولو نه لوی جماعت دی. د دې جماعت په جوړولو باندې په باندې $1 ارب خرچه راغلی ده. د جماعت افتتاح د الجیریا وزیر اعظم عبدالعزیز وکړه. د په دې موقع باندې په دې جماعت کې منځ هم وکړ. دا جماعت په 80 ایکړه ځمکه باندې جوړ کړی شوی دی. د دې جماعت خاص خبره ده چې د دې مناره 3 منزله ده او دغه منارې لوړوالی 280 میټره دی.
په دغه وجه دا مناره د الجیریا د دارالخلافې د څلورو واڼو طرفونو نه لیدل کیږي. د جومات په دننه حصه کې تور سنگ مرمر او خاص قسم لرګی لګولی شوی دی چې دغه ردی جومات ښکلا نوره هم سیوا کوي. وایي چې په دې جومات کې په یو وخت باندې د 100 لکه خلکو د لمونځ ادا کولو گنجایش موجود دی. په دې جومات کې د 10 لکو کتابونو یوه لایبرري، لیکچر هال، د اسلامي تاریخ او آرټ عجایب خانه، باغ، فوارې او 12 نور عمارتونه هم جوړ کړی شوي دي. د دې جومات به 15 امامان او 15 بانګ ویونکي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کیدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.